کوم کس چې د کنټینر نه راغوزارل او کته راچیل او دغه په باره کې نوي معلومات راغلل. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته وای د پی ټی آی چې کومه پروټیسټ او کومه احتجاج دغه په باره کې نوي معلومات د غالک په باره کې راغلل. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته را په سوشل میډیا باندې یو خبر ډیره زیاته وایرل ده. یو کس ځان نه صادر تا وکړه دی هغه دا بیان ورکړی چې دا زوم او ما ټیک ټاک جوړول او دغه نه پس یو رینجر راشي ما کته راګزار کی او مال حدیث نه و پکار او بالکل هغه لک دا نه دی ملګرو هغه چې دین هغه بل او دا بل دی ملګرو. نو دا لک چې دین علي امین ګنداپور سره ملاو شو. علي امین ګنداپور ته دا وایي کنه چې موسم زما د عمران خان سره په زړه کې ډیره زیاته مینه ده او زه چې تلم مزه شهادت لته ما او زه تلم ما الته کنټینر ته خطلې او ما کنټینر باندې ما موږ کوله په هغه ټیم کې ما دعا کوله چې یو رینجر راغی زه کته راغزار کړم او ډیر زیات زخمی شو او ډیر زیات تکلیف وته هم رسیدل او لاس هم پټای کړه نور څه تکلیفونه وته هم رسیدل دي. داغه نه پس چې دن هغه دا وایي کنه چې بل احتجاج وکړي چې زه صحیح شمه او هغه احتجاج کې زه شرکت وکړم پای کې زه شرکت وکم او زه لاړ شم هغه احتجاج له. نو علي امین ګنداپور ته دا خبره وکړه چې احتجاج به بل ضرورت ناراضي او کم شهیدان دي دغه لپاره هم اعلانات کړل ازګه کم کسان چې په اسلام آباد ډی چوک کې اشتلیو نو هغه د لپاره هم اعلانات کړی دي 10 لک روپۍ یو کس لا ورکړي دي او په کرونو روپۍ اعلان ولا کړی دي. ملګرو نو هغه اعلان هم شوی دی او کله چې دې کس نه تاسو کې نو دا وایي کنه او چې زه بیا زم اسلام آباد ته علي امین ګنداپور چې دې خبرې بیا ضرورت ناراضي ځکه چې دوی په خپل عمران خان ریا کوي ځکه چې کم کسان شهیدان شوی دي کنه کم پښتانه تللی دي او هغه شهیدان شوی دي. دغه نه پس چې د ملګرو نو دا معلومات راغلل چې څوک هم غلطي خبري خوري نو دا برنه خلک یادي او هغه لک چې دغه هغه برابر دی خو ژوند دی او ډیر کسان به شهیدان شو یو کس په کې 804 هم په خپل وینې باندې لیکل او ملګرو دا نوی معلوماتو د ټولو پی ټی آی ټایګران سره